دغه چې نوم دی د سنگ ستاره نوم دی، دا د افغانستان کاڼی دی، دا په کندهار کې سنگ ستاره د کندهار دی. بیا دلته مونږ غټ غټ کاڼي مونږ ته راځي، بیا دا مونږ زه خپله بیا اخلو، دا خلک ته ورکو چې مونږ ته پالش وکړي، سوری وکړي، خو کار ته آماده کړو. بیا مونږ ته راوړي مرۍ راوړي، بیا مونږ خپله جوړوو هر رنګ چې هر څوک چې وایي. دې کې دوه رنګه ده، یو دا رنګ دی، یو هغه تور رنګ دی. دغه چې دی شاه مقصود دی ته وایي. شاه مقصود وایي دغه د شکرو دپاره ډېر ګټه لري چې سړی د هغه د شکر نه لاندې وړي نه پاس وړي، داسې څه کوي. او بیا هر کاڼي هر څه خپل یو خیاست لري. دا تیږه لاجورد تیږه ده، مونږ ته داسې رف راځي، بیا مونږ دغه رف ورکو چې مونږ ته پالش کړي، کټ کړي او دغسې راته ښه صفا جوړ کړي. بیا دغسې راوځي، بیا مونږ دلته په کیلو کیلو خرڅوو. دې نه داسې بالونه هم جوړېږي، د لاجوردو بال، هر څه د لاجورد نه هر څه جوړېږي. دا مرجان دی، بس دغه پالش شوی دی، بیخي آماده دی، سوری شوی دی. د غزني خواته راځي مرجان، غټ غټ ډبرې دی، هلته بیا هغه مونږ ټول ټوکړه کوو، میده کوو، بس دغه ته جوړوو، پالش ته ورکوو، سوری کوو، دغسې.